ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو ایګزاکټ سیسټم په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړو. د ایګزاکټ سیسټم د ډاونلوډولو لپاره خپل براوزر خلاصوو او په خپل براوزر کې ایګزاکټ سیسټم ډاټ اپ سرچ کوو. د سرچ کولو څخه وروسته په دې برخه کې ډاونلوډ ناو باندې کلیک کوو او په دې برخه کې ډاونلوډ فور وینډوز باندې کلیک کوو. د کلیک کولو څخه وروسته کولی شئ خپل ډاونلوډ په دې برخه کې وګورئ. د ډاونلوډ د تکمیلېدو څخه وروسته پر اوپن فایل باندې کلیک وکړئ او ایګزاکټ انسټال کړئ. او همدارنګه کولی شو ایګزاکټ د ټلګرام ګروپ څخه هم ډاونلوډ کړو. د دې لپاره چې ایګزاکټ د ټلګرام ګروپ څخه ډاونلوډ کړو نو لومړی ټلګرام په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډوو. د دې لپاره چې ټلګرام په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړو خپل براوزر خلاصوو. په براوزر کې ټلګرام ډیسکټاپ سرچ کوو او په دې صفحه کې پر لومړني لینک باندې کلیک کوو. د کلیک کولو څخه وروسته ګیټ ټلګرام فور وینډوز باندې کلیک کوو او کولی شئ د ټلګرام سیټ اپ په دې برخه کې وګورئ. د ټلګرام د انسټالولو لپاره پر سیټ اپ باندې کلیک کوو او په دې برخه کې رن انتخابوو. د خپلې خوښې ژبه انتخابوو او پر اوکې باندې کلیک کوو. په دې برخه کې نیکسټ باندې کلیک کوو او نیکسټ انسټال باندې کلیک کوو او د انسټالیشن څخه وروسته لانچ ټلګرام غیر فعال او فینیش باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شئ ټلګرام په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. د ټلګرام د انسټالولو څخه وروسته ټلګرام خلاصوو او په دې برخه کې سټارټ میسیجینګ باندې کلیک کوو. په دې صفحه کې پورتنی تصویر د خپل د تلیفون ټلګرام په واسطه سکن کوو. د سکن کولو لپاره په خپل تلیفون کې ټلګرام خلاصوو. د ټلګرام په داخل کې پورته برخه کې آیکان باندې کلیک کوو او په دې برخه کې تنظیماتو ته راځو. په دې برخه کې ډیوایسز انتخابوو او پر لینک ډیسکټاپ ډیوایس باندې کلیک کوو. د کمرې په واسطه پورتنی تصویر سکن کوو او په دې شکل سره کولی شو خپل د ټلګرام آی ډي په کمپیوټر کې خلاصه کړو. د ایګزاکټ ډاونلوډولو لپاره په ټلګرام کې ایګزاکټ ریلیز سرچ کوو او په دې برخه کې ایګزاکټ ریلیز باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شئ د ایګزاکټ ریلیز ګروپ ته داخل شئ او ایګزاکټ کولی شئ د دې برخې څخه ډاونلوډ کړئ. په ایګزاکټ وینډوز باندې کلیک کوو د ډاونلوډ د تکمیلېدو څخه وروسته ایګزاکټ وینډوز باندې کلیک کوو، رن انتخابوو، بیا رن انتخابوو او په دې برخه کې کریټ ډیسکټاپ شارټکټ فعال او نیکسټ انتخابوو. انسټال باندې کلیک کوو. د انسټالیشن څخه وروسته لانچ ایګزاکټ غیر فعالوو او پر فینیش باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شئ ایګزاکټ په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ او انسټال کړئ. او په دې شکل سره تاسې په خپل کمپیوټر کې ایګزاکټ ډاونلوډ او انسټال کړ.